پیژندګلوي. دا د څو میاشتو یا د څو ورځو خبره نه ده. 40 کلونه ما او د سره لیدلی نه دي. له دغه دومره مودې پس چې مو یو بل ولیدل، نو لکه زه چې د وخت یون ډیر بدل کړی ومه، بدل لا څه چې اوس بیخي یو بیل وګړی ومه. دی هم دغسې د یو بل جهان سړی ښکارېده. سپینو ویښتو او کږو ګونځو یې و مخ نیولی، الف قامت یې راکوږ سوی و، د دال په شانې. ورسره دلته د تیر وخت هیڅ نشان پاته نه و چې زه یې وپېژنم. دغه امکان پاته نه و. مګر وده ته پیژندل زما آسان په دې سو چې په ځوانۍ کې یې پر ما د خنجر وار کړی و. په دغه وار چې لګېدلی و یو زخم چرته تر اوسه پورې و نشان د هغه هلته پاته و. دا نشان زما د ښې سترګې بغل ته پاته. د ده نظر چې باندې ولګېد تکان یې وخوړ. زما دا زوړ وجود یې ووت هغه دم له خیاله. د دې نشان شاته پرته قصه ور یاده سوله. په خپل زاړه پوست کې دننه لکه ځوان داسې سو. وشاړم ځکه یو ګړی لکه اسمان داسې سو.